سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بلې ویډیو ته په خیر راغلی. په نوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم د دغه روباټ څخه د ویل ایر ډراپ په نامه چې ده دغه روباټ څخه مې ویډیو درته راوړې. دغه روباټ څخه موږ څنګه کولی شو کوم ګټلې پیسې چې دي پکې کوم کوینس موږ ترې ګټلي هغه ویډرا کړه خپل بایننس ته. نو ملګرو ویډیو تر پایه ورکړئ. ویډیو هم چې خوښوئ ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب تر اوسه زموږ زر سبسکرایبر راسي. نو ملګرو دغه کوم روباټ چې دی دغه ما بلې ویډیو کې تاسو ته معرفي کړی و، تاسو ته مې تشریح ټوله مکمله درکړې وه چې په دې کې څنګه کې کار وکړو او په دې کې څنګه کولی شو کوین ترې وګټو یا پیسې ترې وګټو. نو ملګرو دلته اوس ګورو، دلته زه راځم چې دا ملګرو په دې جې زه ورته کلیک کوم. په دې جې کې چې ده په دې جې زه ورته کلیک کوم. دلته مې ورته کلیک کوم ملګرو. نو دلته بیا دلته په دې جې کې ورته کلیک کوم حساب ایمان چې ما سره 100 روپۍ دي چې ده ملګرو. په دې حساب ایمان ورته کلیک کوم ملګرو. نو دلته ګوره ملګرو ما سره چې دا تقریبا ما 14 نفر ورته را دعوت کړي دي چې تقریبا 8.2 ټونه دي چې ده ملګرو. 8.2 TRX دا غواړم زه خپل بایننس ته ویډرا کړم. نو ملګرو دلته راځم چې دلته حساب ما دلته ورته وایم برداشت امتیاز چې ده په دې برداشت امتیاز به ورته کلیک کړم ملګرو. نو دلته راته وایي چې څه رقم تاسې غواړئ. په دې کې ملګرو که څوک په ایران کې ژوند کوي چې ده نو هغوی کولی شي چې پر شارج باندې خپل موبایل ته شارج ولیږي چې ده ملګرو کریډیټ ولیږي. او که څوک مثلا غواړي خپل ټرانسلیټ بایننس ته TRX تر ولیږي هغه هم کولی شي ملګرو. او همداسې نور شیان هم دي ملګرو. نو زه غواړم چې ټرون یا TRX تر ولګم ملګرو. په دې به ورته کلیک کوم چې ده په دې مې ورته کلیک کوم ملګرو. نو لږ شان ورته انتظار بسم. دلته راته وایي ملګرو چې لطفا لینک کې فوی ترون خود را ارسال کړئ. زه اوس بایننس هستم ملګرو. زه بایننس ته د بایننس ته راځم او دلته په دې باندې ورته کلیک کوم. ایډ فاند باندې ورته کلیک کوم ملګرو. او دلته ورته وایم ډیپوزیټ کریپټو چې ده ډیپوزیټ کریپټو او TRX ورته انتخابوم ملګرو. ته TRX مې کله ورته انتخاب کړ او TRC شل او دلته TRC شل انتخاب دا به زه ورته کاپي کوم. بیرته به راسم دلته او دلته به نو دلته به زه هماغه کوم څه مې کاپي کړل بایننس هغه ورته پیسټ کوم او ورته لیږم چې ده ملګرو. نو دلته ملګرو راته وایي چې 4 ادرس الکتروني ارسال موده دریافتې دومره ټوله تخې. نو دلته په دغه ځای کې به تاسو ملګرو راځئ په دغه تایید باندې به ورته کلیک کړئ. په تایید زه ورته کلیک کوم چې ده ملګرو. نو دلته ګورم ملګرو دا وخت لري دغه کوم چې ما ورته ولیږي چې ده ملګرو دغه د بایننس خپل والېټ ته. نو دلته ما ته راته وایي ملګرو چې دغه به تقریبا تاسو مثلا اوس هغه کې 1 ساعت بعد یا مثلا 10 دقیقې یا 15 ساعت هم کله وخت نیسي. نو دا به ستاسې هغه ته راسي بایننس ته ټرانسفر ته چې ده ملګرو. نو ګورئ ملګرو په دې کې تاسو ته وایي که نه در حال پردازش دا وخت نیسي چې ده ملګرو. نو دا به تاسو ته ویډرا هم وسي خپل بایننس ته به هم ویډرا راسي. 8 ګورم ملګرو دلته ما څومره ویډرا ترې وکړه تقریبا 8.2 TRX ټرونه ما ویډرا ترې وکړه چې ده ملګرو. نو دغه وه د ګټلو طریقه او دغه وه د پیسو ایستلو دغه روباټ څخه. نو دغه کوم ویډرا چې ما ته راغله د دغه به سکرین شاټ زه هم خپل کوم چینل مې چې ده په ټلیګرام کې زه بیا تشیر کوم او تاسو کولی شئ هغه ته وګورئ. دغه ملګرو زما چینل ده چې ده ملګرو د بلا سکلز په نامه. په دې کې زه هم ویډیوګانې ورکوم معلومات ورکوم. دلته راسئ او دغه د سره جوین کړئ او هره ورځ نوي کوډونه نوي روباټونه ته په دې کې معرفي کوم. نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. نو ملګرو دغه ویډیو خو ما د دغه لپاره تاسو ته وکړه چې دغه کې زه ثبوت در وښیم چې څنګه کولی شو له دغه روباټ څخه پیسې وګټو. یا بل روباټ ما تاسو ته معرفي کړی و ملګرو د کوین ایک په نامه چې دا کوین ایک په نامه و. دا کوین ایک څخه موږ څنګه کولی شو پیسې وګټو ملګرو. نو دغه روباټ لینک ما هم د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی. دغه تاسو کولی راسئ او په دغه کې جوین شئ او د څخه فري کوم کوین چې دي سکې چې دي هغه ترې وګټئ. ګورم ملګرو ما دلته 10.6 ډالره ګټلي دلته ګورئ ملګرو چې ده دلته بیا په دې باندې کلیک کوم ملګرو. نو دلته ماته فري ډالر یا SDT جمع کړي 10.8 سنټه ډالر ګورم ملګرو. دغه باندې مې ورته کلیک کوم. وینئ ملګرو ما تقریبا 10.8 TRX د همدغه SDT راته جمع شو. نو دغه لینک ما ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی او دغه بل روباټ چې ما تاسو ته معرفي کړی چې اوس مې ویډیو ترې وکړه دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی. او زموږ د ټلیګرام چینل لینک ما هم ویډیو په ډسکرپشن کې لګوي. تاسو کولی شئ جوین کړئ او استفاده وکړئ. نو ملګرو دا زموږ نوې ویډیو کې ویډیو چېرته خوښوئ ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم. الله په امان مخکې مو ښه شه.